تیر جمعه زمونږ یو ملګری وی درود شریف مې وویې د شپې څملاستم واورې زما محترم ملک دا خبره توجه سره وی د نبی علیہ السلام دیدار مې نصیب شو خو وی ښکلی پیغمبر ډېر زیات جاړي وی ما ورته عرض وکړه چې حضرت تاسو ولې جاړئ وی نبی علیہ السلام فرمایل چې د امت نه خفه یم او الله پاک هم د امت نه خفه دی بے یو سو گناہونا ذکر کر نبی علیہ السلام فرمائل کہ یو زما امت گیر خری اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو یہ داڑھی میرے محبوب کی سنت نہیں ہوتی تیرے محبوب کی یا رب شواہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں دویم زما امت پا گیرہ کے کٹ شورو کردے دے بعد لکانو تم خیالی دانے سبل سبل شروع دریم زما امت دموز اہمیت پریخے دے سالورم نمبر زما امت کی زنا ڈیر شوینا پندم نمبر زما امت کی بدنظری ڈیر شوینا شپگم نمبر زما امت دا موبائل غلط استعمال کئی ایسے نن دمو پا معاشرہ کی دا اکثر گناہوں نے دیو کرنے دی دا دی وجنا